ما د یو بل رایبارو هغه ماته څو ورزنګونه ووهل چې خیر دی ته له موږ نه کرار شه دا ویډیوګانې چې دې کړي دي دا ښکته کړه ویډیوګانې چې را پیدا شوي دي دا ښکته کړه. نو ما ورته وویلې چې ملوروره تاسو یوازې داسې ما سره یو خبره وکړئ بیا به زه دا ویډیوګانې ښکته کړم. په هر حالت باندې ستا ملګرتیا له شمس سره شته؟ هو پیژنو سره. څنګه د سره پیژنئ؟ انډیوال هم دی. ښه زه نور ډېر څه ویل د هغه په تړاو باندې د هغه په نمایندګۍ باندې زما سره غږېده همدا یو عذرګزاري کوله چې دا ویډیوګانې کوزي که که نه. نو ما ورته ویلې مالې دا دې راشي یو ځل زما سره وغږېږي چې زه د دا خبره سره سپینه کړو ته ولې دا خلک په عذابوي دا لوبې خو هر چا ته ورځي دغه اخطارونه ورکول دا خو د نر سړي کار نه دی. نر سړی چې کوي بیا اخطار هم نه ورکوي چاته هغه بیا همداسې اکاونټ ورپورته کوي او دا فیک قانونه لیږل او رالیږل دا خو کوم نر سړي کار نه دی چې څوک داسې نر کار کوي او نو هغه کوي خو هغه دې ته حاضر نه شو چې له ما سره وغږېږي. په هر حال باندې ما د هغه معلومات هم راډال کړل. زه درته ځینې وایسونه پلی کوم ته بیا تاسو پوهېږئ او کار هم پوهېږئ. زما مسؤلیت صرف دغومره دی خپل دښمن درته په ګوته کومه نور ته پوهېږي او کار دې پوهېږي چې څه ورسره کوې. مننه خوشحاله اوسې الله دې ونازوه الله دې قدر وکړ. دا دویم سړی هم درته په ګوته کومه دا د لاین چې ځان ته وایي پوه شوې دا سیروزی لګولې ده لږ په دین کې وران شوی دی نو ځکه یې طبیعت داسې ګډ وډ دی دا هم درته په ګوته کومه. زه به ځینې وایسونه درته چالان کړم اواز به تاسو شاید په خپله وپېژنئ ما ته به ضرورت نه وي چې زه د چا اواز تا ته نه م واخلم. صحیح ده؟ حسین دا ویل ستا ملګری نه دی که نه؟ ایمان هم ډیلیټ کړه ایمان هم ډیلیټ کړه ته وستان ته ته دې وطن سره بات ته غواړې چې داسې دې ښایي خو چې نه غواړې ولې نه ډیلیټ یې ویډیوګانې څونه را سره وکړه دا ویډیوګانې خو ډیلیټ نو دا ویډیو چې ستا نه وي دا دواړه ویډیوګانې را باندې چې ته ډیلیټ یې ته اوس دې ما منې که ښځه زه یم صحیح اوس دې خوشحاله شو ته یې ودې پېژنده څوک دی؟ اواز خو دی د اواز خو نو دا ویډیو چې ستا نه وي دا دواړه ویډیوګانې را باندې چې ته ډیلیټ یې ته اوس دې ما منې که ښځه زه یم صحیح اوس دې خوشحاله شو ته یې وکې غواړې خو چې نه غواړې ولې نه ډیلیټ یې ویډیوګانې ته اوس تا ته یم ته دې وطن سره بات ته غواړې چې داسې دې ښایي وکې غواړې خو چې نه غواړې ولې نه ډیلیټ یې ویډیوګانې څونه را سره وکړه دا ویډیوګانې خو ډیلیټ نو دا ویډیو چې ستا نه وي دا دواړه ویډیوګانې را باندې چې ته ډیلیټ یې ته اوس دې ما منې که ښځه زه یم صحیح اوس دې خوشحاله شو حسین تا ویل ستا ملګری نه دی که نه؟ ایمان هم ډیلیټ کړه ایمان هم ډیلیټ کړه ته اوس تا ته بس دې دی دومره به کافي وي درته ولا مننه الله مو خوشحاله وباد. زه درته یو بل شی هم ښیم صبر ته یو خبر هم کې صحیح ده ما غوښتل یم شو واده وریده زه په چا بې ځایه تنقید اوسه پورې ما نه دی کړی نه مې څوک یاد یو کړی. خبره ټولو ته کومه دغه ځای کې دې واورې ګوره یو خبره ټولو ته کومه دغه 14-15 زره کسان ناست دي ګورئ یوه هیله درنه کومه زه همکاري د روغ سړي سره کومه یوه هیله درنه کوم د چا مور به نه کنځئ نور چې هر څه کوئ خو د چا مور ته به کنځل نه کوئ. اوس درته وایم کلیوالانو قسم به درته وخورم دا نفرت خورونکې دا زمونږ او ستاسو خویندې میندې ټارګټ کول دي صحیح ده د یو بل خور او مور ته کنځلې مه کوئ صحیح ده پلیز. زه قسم خورم چې زه دا ویډیو اچوم که نه لا اله الا محمد رسول الله ما هلکانو ته وایم زه نور لایق نه راځم ما ته ویې ولې ما دغلته هلکان دي یو بل ته د خور او د مور کنځلې کوي دې کې زمونږ اوس وجدان چې شي مشکل من کې د خور او مور ټارګټ کېږي خپل افغانان یو په خپلو کې یو بل په ځان اچولي دي واده وریده بس مشکل چاته د خور او مور ته ټول خور او مور ته مشکل رسېدلی والله نوم د خدای د یو افغانۍ بچی به واده وریده خاد نشي نور به هر سړی خاد شي یو بل سره اچول دي یو بل سره واده وریده بس د خور دویمه خبره ولي الله دا ده ډیوایس اولنی چې یوز شوی دی هغه د شمس دی آی پی هغه د شمس ده شمس که وایي چې زه په دې شیانو نه پوهېږم خو فیسیلیټیشن ټول ده کړی دی پسې راتېر شه ستا معلومات زه خبره کوم
سپینې به وایو. ما چې معلومات چاله ورکړي دي هغه په پاکستان کې اوسېږي، وا دې اورېده، زه یې پېژنم او شمس یې پېژني. زه ورسره شمس معرفي کړی یم، شمس ورسره معرفي کړی یم. هغې هلک ته ما زنګ والو، مالې زما د تولد تاریخ زما لمبر دا د هېڅ چا سره نشته بغیر له تا نه. که مې در باندې ثبوت کړه په لا اله الا الله محمد رسول الله د مور نه به نه یم پیدا تورې سپی نه به پیدا یم چې دا پښتانه تا په خپلو کې اچولي یم، دغه پښتانه بېرته په تا د راچون. صحیح ده. هغه سره ما د شمس په خوله سره زه معرفي شوی یم. ما هغه سره دا خپل دا څنګه لینس دی چې پوه شو درې زما د پیدایش تاریخ را پیدا کړ، زما وټساپ را پیدا کړ. هیڅ شی نه دی، نه هکر دی، نه هیڅ شی دی، هیڅ شی نه دی. دا د معلوماتو ګوره زه درته د معلوماتو په حساب باندې دا فیک کالز نه دي، فیک کوینز او فیک کالز. دغه وسته کې نه ته ستا شمارې ته هم ستا د نمبر نه تا ته بیرته زنګ وهم. تا ته ودرې زه خبره کوم. ما زه چې زما یې کله وویل چې ته 5 تاریخ 5 میاشت 1999 کې پیدا شوی، زه ورسېدم. ما زما د پیدایش تاریخ تولد تاریخ د هیڅ چا سره نشته بغیر د دغه هلک نه چې زه ورسره شمس معرفي کړی یم او هغه سره زما دا سامان شته. صحیح ده. ما ډایرکټ نن مې ورته زنګ والی، بل ورځ مې ورته ویلې معلومات زنګ راووه، ځکه چې زما د تولد تاریخ زما د وټساپ نمبر د تا نه بغیر چا سره نشته. وا دې اورېده دا د تولد تاریخ خو مې بیخي د چا سره نشته. مالې زما د تولد تاریخ هم تا خپور کړی، هغه ما ته ویل که په ما دې ثابت که وا دې اورېده ولي ولا چې دسې مې قلم کې دسې مې قلم کا. خو مشکل وا دې اورېده زما د تولد تاریخ اوس پوره شی روغ نږدې کېږي. زما د تولد تاریخ د شم د ملګري سره دی. زه نه غواړم د یو پښتون ورور سره وا دې د بدنیتي وکړم یا بدخلافي وکړم. ولي ولا یو دقیقه ستا اکاونټ اوله کې د چا سره نورم کامیاب لري. اوس د چا خپې وال نه غواړم، قسم په خدای وادري، خدای خپل شرمي، خدای خپل ذلیله کوي. زما ویور نورم سیوا شوي، زما کسان نورم سیوا شوي. ما ته قسم وای، ما ته خلک وای راشه ودلته سره مونږ په ما ته ټول ځای زنګونه وي ګپټران وادري، زما ورونه دی وادري. ما ته وای مونږ سره په پینک کویز داري په پیز دي چې څونه زی مونږ سره دلته نور پلی کوو. ما هوټل نه زه نه چاته گیم پنیشمنت ورکوم، نه چر په خپل بر رسوا شي. کا بل خبره درته زکوم تا له د سره خپل شخصي معلومات شریک کړیو چې دا تر هغه پورې رسیدلي دي یا د ملګري سره د طریق نه تا شریک کړیو د خپل خبرو معلومات ګوره خدا خو ځینې خبرې وي هغه ځینې ما چې دی نور نه دي ثبت کړي خو بېشک عذر زارې ډېره زیاته وکړه. نو ما اخر کې ورته دا وویلې مله چې ته د خپل ملګري ته ووایه چې یو ځل راشي زما خواله خو د هغه بچ کوو زما نه. ما ته ویل هغه میلیونر دی، مله زه د چا پروا نه ساتم که څوک میلیونر وي که څوک اختار او تهدید دي ځکه د ټولو ته وایم مونږ له سپوږنو سره بستا له دولت سره دښمني کړې ده. ستاسو دښمني مونږ ته هغه دغه ښکاري. دویم سړی چې کوم دی دا چې دا په یو کې ناست